د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. پام مو راوړم د نن ورځې مهمو او تازه خبرونو ته. پاکستان کې چینایي شرکتونه وایي د افغانستان د ډبرو سکاره په لوړه بیه نشي اخیستلی. د بایډن اداره له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو څرنګوالی ارزیابي کوي. ارزګان کې وروستیو سیلابونو 26 کسان مړه کړي دي. کلیفورنیا کې په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. سهیل شاهین وایي نوی حکومت د شته ستونزو د حل پیاوړې اراده لري. په هلمند کې په کولرا ناروغۍ اخته کسان 1400 کسانو خپل ژوند بایللی ده. نورستان او غزني کې د وروستیو سیلابونو له امله 14 کسان مړه شوي دي. اسلامي امارت وایي د اختر په 3 ورځو کې هیڅ یوه امنیتي پیښه هم نه ده ثبت شوې. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې چینایي شرکتونه وایي د افغانستان د ډبرو سکارو په لوړه بیه نشي اخیستلی. پاکستان کې چینایي شرکتونو ویلي چې له افغانستان څخه د ډبرو سکارو واردات د لوړې بیې له امله دروي. پاکستان کې چینایي شرکتونه وایي چې د افغانستان د ډبرو سکرو بیې د ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې له دې وروسته په همدې قیمت د ډبرو سکاره وپیري. وروسته تر هغه چې د افغانستان مالیې وزارت په جولای میاشت کې د 1 ټن ډبرو سکرو بیه له $90 څخه $200 ته لوړه کړه. اوس پاکستان کې چینایي شرکتونو خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د ډبرو سکرو بیه ټیټه نشي نو واردات به یې دروي. د راپورونو له مخې چینایي شرکتونو افغاني شرکتونو ته 1 اونۍ وخت ورکړی څو د افغانستان د ډبرو سکرو بیې ټیټې کړي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې د 1 ټن سکرو بیه شاوخوا $400 ده، خو افغاني د ډبرو سکاره پاکستان ته په $200 فی ټن باندې صادریږي. د بایډن اداره له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو ارزیابي کوي. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په 1 کلن کېدو سره غواړي چې له دغه هېواده د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی بیا وارزوي. NBC نیوز راپور ورکړی چې د امریکا د ملي امنیت شورا په یو ټلیفوني تماس کې له دفاع وزیر او بهرنیو چارو وزارتونو څخه غوښتنه کړې چې د ترسره شویو تېروتنو د تکرار مخنیوي لپاره باید له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي بیا غور وکړي. د بایډن امنیتي مشاورین غواړي چې یو ځل بیا پر هغه موضوع تمرکز وکړي چې د بایډن ادارې د خلکو له سختو نیوکو سره مخ کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت ترسره شوې ارزونه به د اطلاعاتو په توګه طبقه بندي کیږي او ښایي په علني ډول کانګرس ته واستول شي. امریکا له افغانستان څخه د ځواکونو تر وتلو وروسته په سیمه کې د یوې ستراتیژیکې او پیاوړې اډې د جوړولو په لټه کې ده او دغه راز ژمنه یې کړې ده چې دوی به په خوندي توګه له افغانستان څخه د هغو کسانو ایستلو ته هم ژمن وي چې دغه هیواد کې ژوند له ګواښ سره مخ ده او دوی ورسره د همکارۍ وعده کړې ده. په ارزګان کې وروستیو سیلابونو 26 کسان مړه کړي دي. د ارزګان ولایت سیمهییزو چارواکو ویلي چې دغه ولایت کې د راوتلیو وروستیو سیلابونو لږ تر لږه د 26 کسانو ژوند اخیستی ده. د ارزګان د والي ویاند ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د راوتلیو سیلابونو څخه 26 کسان مړه شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یاد چارواکي په خبره دا سیلابونه په خاص ارزګان، ګیزاب او چوري ولسوالیو کې راوتلي دي چې د زیاني ځان سربیره ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. زلزله ځپلي بیا له حکومت څخه د مرستې غوښتنې ترڅنګ وایي چې سیلابونو یې هستي او نیستي هم له منځه وړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی سهیل شاهین وایي د شته ستونزو د حل پیاوړې اراده لري. د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر غړی او ویان سهیل شاهین ویلي چې تر اوسه پورې مشخصه نه ده چې د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل کیږي. نوموړي په خپل تازه مرکه کې په هیواد کې اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو ته په اشاره ویلي چې ستونزې نشي ردولی، خو په یو خبره یې د افغانستان اسلامي امارت د خنډونو او موجوده ستونزو د لرې کولو لپاره پوره هوډ او اراده لري. هغه یو ځل بیا له ټولې نړۍ سره د متقابل درناوي پر بنسټ ولاړو اړیکو ټینګار کړی ده او زیاته کړې ده چې دوی له ټولې نړۍ سره متقابلې اړیکې غواړي. شاهین د نجونو ښوونځیو ته چې له تېرو 296 ورځو را په دېخوا له 6م ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي ویلي تر اوسه پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو نیټه نه ده مشخصه شوې، نو دی هم نشي ویلی چې یاد ښوونځي به څه وخت او کله پرانیستل شي.
په هلمند کې په کولرا ناروغۍ اخته 15 کسانو خپل ژوند بایللی ده. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت کې په کولرا ناروغۍ اخته 15 کسانو خپل ژوند بایللی ده. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې تیرو 2 ورځو کې د دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې پر کولرا ناروغۍ اخته 120 کسان نږدې روغتونونو ته لیږدول شوي چې له ډلې یې 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په خبره په کولرا اخته ناروغانو کې ډېر شمېر ماشومان دي. که څه هم مسؤلین وایي چې تر اوسه پورې باغران ته ورڅیرمه ولسوالیو کې د ورته ناروغۍ نښې نښانې نه دي موندل شوي، خو اندېښنه څرګندوي که چیرې دا ناروغۍ کنټرول نشي نو لرې نه ده چې دغه ولایت په ګډون د هیواد نورې سیمې هم له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. په نورستان او غزني کې وروستیو سیلابونو 14 کسان مړه کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې په نورستان او غزني ولایتونو کې سیلابونو له امله 14 کسان مړه شوي، 11 تنه نور ټپیان شوي دي. باختر اژانس خبر ورکړی چې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو له امله 9 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې په غزني ولایت کې هم د سیلابونو له امله د 15 کسانو د مړینې او 2 نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی ده. د غزني ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد ویلي په دغه ولایت کې د راوتلیو سیلابونو له امله 50 کورونه هم ویجاړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن ورځ هم د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته ده. اسلامي امارت وایي په د اختر په تیرو 3 ورځو کې هیڅ یو امنیتي پیښه هم نه ده ثبت شوې. د تیرو کلونو برعکس سږ کال لومړی اختر ده چې د اختر په 3 ورځو کې هیڅ یو امنیتي پیښه هم نه کیږي. د امنیتي چارواکو په خبره د لوی اختر په تیرو 3 ورځو کې هیڅ ډول امنیتي پیښه نه ده ثبت شوې. کورنیو چارو وزارت ویلي چې د اسلامي امارت ځواکونه د هیواد په هر کونج کې د هیوادوالو د امنیت په تامین بوخت دي او د یادو زړورو ځواکونو د نه ستړي کیدونکو هلو ځلو له برکته نږدې تیرې 2 ورځې په بشپړ امنیتي فضا کې تیر سره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 20 کلونو کې دا لومړنی اختر ده چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې په ټول هیواد کې له کومې امنیتي پیښې پرته لمانځل کیږي. د خبرونو په پای کې د عزیز الله فضلي په اړه یو راپور لرو. عزیز الله فضلي چې د کرکټ بورډ پخوانی منیجر و، څه موده وړاندې کرکټ بورډ ته په زور د ننوتلو هڅه کړې ده. هغه له ځان سره جعلي مکتوب لري او غوښتل چې په کرکټ بورډ کودتا وکړي، خو نوموړي له خپل خوشي کېدو څخه وروسته ویلي چې دا په ارګ کې بندي نه بلکې د میلمه په ډول ساتل شوی ده. د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلي وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې بندي نه و بلکې په ارګ کې د رئیس الوزرا له لوري د میلمه په حیث پاتې شوی و. عزیز الله فضلي تیره اونۍ پر کرکټ بورډ د 2 وسلوالو کسانو سره یو ځای ورغلی و، خو د ګارډان له لوري د اجازې نه ورکولو پر مهال یې هوایي ډزې هم کړې وې. بیرته ستون شوی و چې سمدستي د رئیس الوزرا له لوري ارګ ته وغوښتل شو. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی متنازع رئیس چې په دې تړاو پر خپله فیسبوک پاڼه یو لیکنه خپره کړې چې وایي د کرکټ بورډ مشرتابه له لوري د مشورو سپارښتنو لپاره کرکټ بورډ ته غوښتل شوی، خو وروسته داخل ته اجازه ورنه کړل شوه او ستون شو. د جعلي مکتوب په پار فضلي په تکراري ډول لیکلي چې د ده سره د ریاست مقرري جعلي مکتوب نه بلکې د امیرالمؤمنین اصلي مکتوب دی چې هغه مهال د رئیس الوزرا سره هم شریک شوی ده. هغه لیکلي چې ارګ له 2 ورځې راهیسې د رئیس الوزرا په امر پاتې شوی او د یو بندي په حیث نه بلکې د یو میلمه په توګه برخورد ورسره شوی ده. تیر ته په کتو عزیز الله په خپل وخت کې د کرکټ بورډ یو متنازع مشر پاتې شوی. په 2019 میلادي کال کې نړیوال جام کې د نوموړي له رئیس کېدو وروسته کرکټ بورډ اداره او د لوبغاړو ترمنځ اختلافات زیات شول او ان نړیوالو ته څرګند شول چې په پایله کې تکړه افغان لوبډلې له بریا څخه محروم شول. د اسلامي امارت له راتلو وروسته نوموړي ځان د فرهان یوسفزي په نشتون کې د کرکټ بورډ سرپرست رئیس معرفي کړ چې وروسته په خپله پرېکړه عمومي رئیس شو. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس حامد شینواري له ګوښه کېدو او نصیب زادران له ټاکل کېدو وروسته د عزیز الله فضلي پر ځای میرویس اشرف د بورډ رئیس په توګه وټاکل شو چې ګڼ شمېر لوبغاړو کرکټ مینوالو یې هرکلی وکړ او د افغانستان کرکټ ته د پرمختګ نوې هیلې ورکړې. د کرکټ بورډ ځینو موثقو سرچینو په حواله عزیز الله فضلي د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال د کرکټ نړیوالې شورا ته داسې ایمیلونه هم کړي چې ګواکې اوسنۍ اداره د یو ډلې مربوط ده او په افغانستان کې یې کرکټ د تباهۍ لوري ته روان کړی ده او تاسې یې باید مخنیوی وکړئ.
ګران ملګرو مننه چې تر دې دمه وئ راسره. تر بل خبري ټولګې مو په لوی الله سپارم.